محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د قرآن کریم د سوره حجرات یو آیات تلاوت کړي. د سوره حجرات په آیاتو کې الله تعالی زموږ او ستاسو د معاشرتي احکام ډېر بهترین هدایات بیان کړي دي. کچېرې زموږ او ستاسو معاشره کې په هغه هدایاتو باندې عمل راسي، بیا خو به زموږ معاشره د ډېرو مشکلاتو څخه خلاص شي او زموږ او ستاسو معاشره به د ډېرو مشکلاتو څخه محفوظه زندگی تیره کړي. د سوره حجرات د دې آیات ترجمه دا ده. الله تعالی انسانانو ته خطاب کوي، مسلمانانو ته خطاب کوي، مؤمنانو ته خطاب کوي. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے خلکو کچېرې تاسو ته یو ګناهګار سړی، یو فاسق سړی چې د هغې شاهدي قرآن کریم نه معتبروي، شریعت یې نه معتبروي، کچېرې داسې یو سړی تاسو له یو خبره راوړي، یو خبر درله راوړي، یو وینا درته وکړي، د یو چا د طرفه یو خبر درته بیان کړي، نو په دې کې تاسو د هوښیارۍ څخه کار اخلئ. صرف د دې خبر پر اورېدلو باندې دستي کاروایي مه کوه، د دې خبر پر اورېدلو باندې دستي بروسه او اعتماد مه کوه، بلکې د هوښیارۍ مطلب دا دی فتبینو، د دې خبر ښه تحقیق کوه، د دې خبر بهترین معلومات ځان ته کوه او د دې خبر په حقیقت باندې خپل ځان خبروه. ځکه ډېر ځله داسې اوسي چې هغه خبر حقیقت نه لري او بغیر د څه تحقیق ته پر خبر باندې اعتماد او بروسه وکړي، د هغې خلاف تحقیق کاروایي وکړي او د هغې خلاف وینا وکړي، د هغې خلاف یو عمل استعمال کړي، نو ان تصیبوا قوما بجهالة، په ناخبرتیا کې ته یو قوم ته تکلیف ورسوي، یو چا ته اذیت ورسوي، ستا د هغې کاروایۍ سه، ستا د هغې خبرې سه، ستا د هغه عمله سه، هغه چاته ته د دې خبر په حقیقت نه خبر، ناخبره یې، د ناخبرۍ سره سره د هغه سړي ته تکلیف ورسوي، په هغې پسې د یو خبره وکړه. لیکن چې کله وروسته برته خبره سي چې حقیقت خو دغسې نه دی، نو فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، بیا به تاسو پر دې خپل عمل باندې برته پښیمانه یاست. او ډېر ځله هغه څه د سړي در لاس وتلی، ډېر ځله هغه خبره د سړي در خوله وتلی، او ډېر ځله په هغه خبره او په هغه عمل کې سړی ملامت راغلی، او بیا وروسته چې هر څه پښیمانۍ سړی ورباندې کوي، پښیمانۍ بیا سړي ته نه څه نفع رسي، نه سړي ته څه ګټه رسي. نو دی آیات کې الله تعالی انسانانو ته د همیشه دپاره یو هدایات بیانوي. هغه هدایات دا دی چې صرف پر اورېدلو خبرو باندې اعتماد مه کوه، چې د پلانکي خبره در ما راورسېده او پلانکي دا خبره کړې ده، بلکې در څو پورې چې د هغې خبر حقیقت او تحقیق نه یې کړی، چې در څو پورې د هغې خبرې معلومات ځان ته نه یې کړي، چې در څو پورې د هغې خبرې حقیقت ته ځان یې رسولی، د هغې څه مخکې مه پر هغه بروسه کوه، مه پر هغه باندې اعتماد کوه، مه هغه خبره مخ ته ځای ته رسوه. ځکه ډېر ځله د هغې حقیقت نه وي د خبرې، او ته د خپلې ناخبرۍ سره سره په هغې باندې څه کاروایي او عمل وکړې، نو د هغې نتیجه بغیر د پښیمانۍ تا ته یو شی نه در پاتې، او بې ځایه پښیمانۍ کول، بې ځایه ارمانونه کول او بې ځایه پر دې باندې افسوس کول، دا بیا سړي ته په زندګي کې څه ګټه نه لري. نو د پیغمبر علیه السلام د قرآن کریم پر دې یو هدایت باندې که سړی عمل وکړي، د زندګۍ د ډېرو مشکلاتو څخه سړی خلاصېږي. د قرآن کریم د دې آیات پس منظر چې د مفسرینو په اصطلاح کې دې ته شان نزول وایي، قرآن کریم دغه آیات په کوم ځای کې راغلی دي؟ د قرآن کریم د دې آیات تعلق د یو خاص واقعي او د یو خاص حالت سره دی. مدینه منوره کې د عربو یو قبیله ده، هغې ته بنو مستلق وایي، د هغې سردار حارث ابن زرار دا د هغې ټولې قبیلې مشر او سردار دی. د حارث ابن زرار یوه لور د جویریه بنت حارث، دا د پیغمبر علیه السلام په نکاح کې ده، دا د پیغمبر علیه السلام د کور زنانه ده، دا زموږ د ټول امت مور بلل کېږي. حارث ابن زرار چې د بنو مستلق قبیلې سربراه او سردار دی، هغې د خپل ځان حالات بیانوي، د خپل ځان واقعه بیانوي. وایي چې کله پیغمبر علیه السلام له په اول ځل مدینې منورې ته رالم، د پیغمبر علیه السلام د اسلام دعوت راکړي، او زما پر زړه باندې د پیغمبر علیه السلام خبرو ډېر تاثیر وکړي، نو زه پر هغه ځای په اسلام مشرف سوم.
چې ما کله د پیغمبر علیه السلام پر لاس باندې د اسلام کلمه وویله، دی وخت کې د زکات حکم نوی راغلی و. پیغمبر علیه السلام دستی د زکات خبر راته وکړه چې زکات ورکولو ته به خپل ځان تیار کړي. ما چې کله د پیغمبر علیه السلام حکم قبول کړ، د پیغمبر علیه السلام راته ویل چې اوس به قبیلې ته ولاړ شي، د خپلې قبیلې سردارانو ته به دعوت ورکړي، او چې کوم چا دعوت قبول کړي هغې ته به د زکات مسله مخته کښېږدي. ما ورته ویل د الله رسوله زه خو به قبیلې ته ولاړ شم، دعوت به وکړم، که چیرې یو چا زما پر خبره باندې اسلام راوړلو ته تیار شو نو هغې ته به د زکات حکم کښېږدم. لیکن د پیغمبر علیه السلام سره مې یو خاص تاریخ وټاکئ چې د زکات هغه مال به بیا زه په خپله قبیله کې راټول کړم، په پلانکي تاریخ به ستا قاصد و عامل راځي، هغې ته به زه هغه مال ور حواله کړم، هغه به یې در مدینې منورې پورې راورسوي او په بیت المال کې به هغه مال د مسلمانانو په خزانه کې جمع کړي. وایي چې کله زما د پیغمبر علیه السلام سره دا معاهده وسوله نو زه روان سوم، لاړم خپلې قبیلې ته. چې کله ما د قبیلې سرداران را جمع کړو، هغې ته مې د اسلام د دعوت خبره پیش کړه او د پیغمبر علیه السلام پیغام مې هغې ته ورسوی، نو د قبیلې ډېر سرداران د اسلام راوړلو ته تیار شو. چې کله هغې تیار سو، دویم ځل مې دستي هغې ته د پیغمبر علیه السلام د وینا مطابق د زکات مسله پیش کړه، نو هغې د زکات ویستلو ته، د زکات و ما ته راکولو ته هم تیار شو، او ما در ډېره حده پورې د هغې مالونه د هغې د کورو سره جمع کړو، یو ځای مې سره کښېښول. د پیغمبر علیه السلام د قاصد په انتظار یم چې کله به راسي، چې په کم تاریخ او په کمه ورځ ما د پیغمبر علیه السلام سره د قاصد د راتللو معاهده سوې وه، هغه ورځ راورسېده. ما ټوله ورځ انتظار وکړ، لیکن په هغه ورځ د پیغمبر علیه السلام قاصد نه راغلی. نو حضرت حارث ابن زرار وایي زما په دې زړه کې ډېره بیره پیدا شوه چې هسې نه زموږ په یو خبره پیغمبر علیه السلام زموږ سره ناراضه شوی، ځکه د پیغمبر علیه السلام سره زموږ معاهده و وعده سوې ده، او د پیغمبر علیه السلام په وعدو کې مخالفت کول دا امکان نه درلوده. نو بیا د پیغمبر علیه السلام قاصد موږ ته څنګه نه راغلی؟ ورته زما سره د دې خبرې ډېر ذکر، ډېر فکر دی او ډېر پریشان یم، او د دې خبرې مذاکره مې د قوم د ټولو سردارانو سره وکړه. یو روایت کې بیا داسې راځي چې کله د قاصد را رسېدلو ورځ راورسېدله، نو د قبیلې ټولو سرداران د کلیو د قبیلې سره ووتل، په لاره کې ودرېدل چې نن د پیغمبر علیه السلام قاصد د مدینې سره راځي، په دې خاطر چې د عزت په خاطر موږ به د هغې استقبال وکړو. لیکن هغې ټوله ورځ په لمر ته ووله، ټوله ورځ یې په لارو پر غونډۍ باندې ووله، د پیغمبر علیه السلام قاصد نه راغلی. دلته پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره کې چې هغه ورځ را رسېده، د هغې ورځې څه مخکې پیغمبر علیه السلام یو صحابي دی ولید ابن عقبه، هغه د عامل په شکل باندې وټاکئ، هغه قبیلې ته یې وروسته چې هغه عامل به خاص په هغه ورځ باندې ورسېږي چې په کومه ورځ د دوی سره معاهده سوې ده. لیکن هغه عامل ته نه معلوم په لاره کې چا وویل چې سړی ته مسلمان یې، کېدی سي هغې خلک اسلام نه یې قبول کړی، نو د اسلام او د کفر دښمني ده، که ته ورسې تا به قتل کړي. او دویم تاوان دا و چې د ولید ابن عقبه او د هغه قبیلې د جاهلیت په دور کې د دوی په مابین کې بدي چلیدله، د دوی په مابین کې بد. نو یو چا دا پر غوږ باندې ورکړله چې ستا خو د هغې قبیلې سره بد دي، ته هغه قبیلې ته څنګه ورځې؟ نو هغې به ضرور ستا د قتل فیصله وکړي. نو د ولید ابن عقبه په لاره کې بعضې روایت به دا وایي چې نه چا نه دي ورته ویلي، د په خپل سوچ کې دا راغله چې زما خو د هغه قبیلې سره بد دي، او یو طرف ته زه مسلمان یم او دوی به شاید اسلام نه یې قبول کړی، نو هسې نه چې زه ورسم او دوی ما راونیسي هلته مې قتل کړي. په دغه فکر کې ولید ابن عقبه روان دی چې کله هغه قبیلې ته ورښکاره سلو، نو که ګوري ډېر خلک مخ له راوتلي دي، څوک پر غونډۍ ولاړ دي، څوک په لاره کې ولاړ دي. د غریب داسې ګمان سو چې دا خلک شاید زما د قتل لپاره راوتلي، نو بس د هغه ځای څخه قبیلې ته یې ځان نه ورسوي، برته راوګرځېدی. چې راوګرځېدی په لاره کې د ځانه سره دا فیصله وکړه چې پیغمبر علیه السلام ته به خبر ورکړې او ورته ووایه چې زه هغه قبیلې له ورغلم، هغه خلکو اسلام هم نه و قبول کړی، هغه خلک د زکات ورکولو ته هم تیار نه وو، نو زه دغسې واپس راورسېدم. په لاره کې د ځانه سره دا خبره جوړه کړه او د دې خبرې د جوړېدو څخه وروسته مدینې منورې له واپس راغلی. چې کله پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره کې دغه سړي څه پوښتنه وکړه،
هغه ورته د الله رسوله زه خو ورغلم هغه خلک د زکات د ورکولو څخه منکر ولو نو ځکه زه برته خالي لاس د هغې سره راغلم. پیغمبر علیه صلات وسلام ته ډېره لویه غصه ورغله، ډېر خشم ورغله. پیغمبر علیه صلات وسلام دستي پر هغه خبره باندې اعتماد وکړي، بس پر هغه خبره باندې بروسه وکړه. پیغمبر علیه صلات وسلام دستي د حضرت خالد ابن ولید په مشرتوب کې یو لشکر تیار کړی د جنگ لپاره، او د هغې مشرتوب خالد ابن ولید ته ورکړی او ورته ویل چې ورسئ پر هغه قوم باندې حمله وکړي چې کوم څوک قید سو هغه راولی، او چې کوم څوک جنګ کوي هغه قتل کوي، او چې د عامو انسانانو منکرینو سره کومه معامله کېږي د هغوی سره هغه معامله. لشکر را روان سو د مدینې منورې څخه مشر حضرت خالد ابن ولید دی. چې کله په لاره کې څو منزله راورسېدو نو هغه قبیله کې حارث ابن زرار چې کوم د قبیلې مشر دی هغه د خپلو مشرانو سره په دې نیت د قبیلې سره روان دی چې پیغمبر علیه السلام له به ورسو خپل عذر ورته وایي چې د الله رسول ستا قاصد ولې موږ له نه راغلی. چې کله هغې قبیله د هغه ځای سره روانه د چند کسان دي مشران دي د هغې سره حارث بن زرار رضی الله عنه ورسره دی، او د دې طرف حضرت خالد بن ولید د خپلو لشکره سره ورغلی، په لاره کې په مخه سره ورغلی. حضرت حارث ابن زرار د حضرت خالد ابن ولید څخه پوښتنه وکړه چې تاسو د حملې په نیت پر موږ را روان یاست، ولې حمله را باندې کوئ، موږ کوم جرم کړی دی؟ ورته زموږ خو د پیغمبر علیه صلات وسلام سره خبره سوې ده، زموږ د پیغمبر علیه السلام سره معاهده سوې ده، او موږ د پیغمبر علیه السلام هره خبره منلې ده، بیا تاسو پر موږ باندې حمله څنګه کوئ؟ حضرت خالد ابن ولید ورته حمله په دې وجه درکو چې زموږ عامل درغلی دی چې کوم سړی د زکات را جمع کولو دپاره پیغمبر مقرر کړی دی هغې ستاسو کلي ته درغلی دی او تاسو د هغې ته د زکات ورکولو څخه انکار کړی دی. نو حارث ابن زرار د خپلو مشرانو سره دستي د دې خبرې څخه منکر سو چې نه موږ له څوک راغلی دی، نه موږ څوک لیدلی دی، او نه موږ ته د پیغمبر علیه السلام پیغام چا را رسولی دی، او نه موږ په خپله زندگی کې د پیغمبر علیه السلام د پیغام څخه انکار کړی دی. چې کله معلومات وسلو، حالات معلوم سلو، نو حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه د خپل فوج سره واپس را وګرځېد. چې کله واپس را وګرځېدی راغلی مدینې منورې ته، او پیغمبر علیه السلام ته حقیقت حال ښکاره کړي چې زموږ د مدینې ور استول سوی قاصد دا د قوم ته نه دی ورغلی، او هغې چې کومه خبره تا ته را رسولې ده نو هغه خبره هغې هسې د ځانه جوړه کړې ده، هغه خبره څه حقیقت نه لري. چې خالد بن ولید کله دا خبره راوړه، الله تعالی د عرش حضرت جبرائیل علیه السلام راواستوی. حضرت جبرائیل علیه السلام دا آیات ورته راورسوی چې خلکو ان جاءکم فاسق بنبأ، کچیرې تاسو ته یو فاسق سړی ګناهګاره سړی هغې د یو ځای څخه تاسو ته یو خبر راوړي، نو په هغې کې تاسو جلدبازي مه کوئ، پر هغه خبره اعتماد مه کوئ، پر هغه خبره بروسه مه کوئ، بلکې فتبینو د هغې پوره معلومات یو ځل کوئ چې دا خبره حقیقت لري کې نه لري، او د دې خبرې رښتیاوالی در کومه حده پورې دی، او د دې خبرې تحقیق او حقیقت په کومه درجه کې دی. نو فتبینو تاسو د هغې معلومات یو ځل کوئ. که چیرې تاسو معلومات نه وکئ ان تصیبوا قوما بجهالت، تاسو به په خپله ناخبرتیا کې یو قوم ته ځان ورورسوئ، پر هغې به حمله وکئ، او چې کله وروسته په حقیقت باندې خبر سئ نو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بیا به پر دې خپل عمل باندې پښیمانۍ کوئ، او پښیمانۍ په نتیجه کې به صرف د افسوس او د ندامت بغیر تاسو ته بل څه در پاته نه. نو ځکه دې کې الله تعالی دې آیات کې در قیامته پورې انسانانو ته یو هدایت پرې شوی چې هغې د انساني معاشرې د بهترینې زندګۍ دپاره بهترین عمل دی. هغه دا دی چې کله د سړي مخ ته خبره راسي نو د هغې خبرې پر ظاهر باندې اعتماد باید سړی نه وکړي. چې کله دې ملګري ما ته خبره را ورسوله، زه د هغې په حقیقت خبر نه یم چې دا خبره دغسې ده که نه ده، بیا زه 15 ځایه په نورو مجلسو کې کوم، بلکې ډېر ځایه سړی د هغې خبرې د ناخبرتیا په خاطر چې ته در بله ځای پورې ورسوې دا د درواغو په زمره کې راسي او ته د درواغو په شکل ګناهګاره سي. بلکې فتبینو د هغې خبرې حقیقت ځان ته معلومول، او د حقیقت معلومېدو څخه وروسته بیا پر هغې باندې کاروایي کول، او بیا پر هغې باندې فیصله کول، بیا د هغې متعلق خوله چلول، بیا د هغې متعلق خپل فکر او دماغ برابرول.
دیگه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زموږ د معاشره یو بدترین غلطی د دې تردید وکړي، د رد کا او د دې سدباب او مخنیوي وکړي چې هغه زموږ په معاشره کې نن افوا سازي، اسې د یو چا متعلق افوا جوړول، د یو چا متعلق یو اوازه خپرول، او چې کله ستا در غوږه پورې یو اوازه را ورسېده، یو افوا را ورسېدله، هغې افوا دستي په معاشره کې سره خپرول. نو دا د هغې خبرو په زمره کې راځي چې د کومو خبرو څخه پیغمبر علیه صلات وسلام په ذریعه قرآن کریم موږ ته دا هدایت پرېښی دی چې د دې کاره څه تاسو باندې یاست. نن زموږ په معاشره کې چې کله د چا سره د سړي لږ ذاتي دښمني، بیا چې کله د هغې خلاف معمولی خبره واوري نو هغې خبرې ته د ډېر تشهیر ورکوي، در هر مجلسه پورې رسي، او ډېر ځله داسې د هغې خبرې حقیقت هغسې نه وي لکه ده ته چې را رسېدلی، چې د کوم چا سره سیاسي اختلافات په سیاست کې اختلاف دی، چې کله د هغې متعلق یو خبره واوري نو بیا ستا زړه نه درېږي چې در بله ځا پورې دې رسولی نه وي، چې د ټلیفون پر صفحه دې یو ځای ته استولی نه وي، او چې یو څوک دې په دې باندې اګاه کړی او خبر کړی نه وي، چې کله د یو چا سره نظریاتي اختلاف دی نو بیا ستا په زړه کې صبر نه وي، او ته جلدبازه سې، او ته د تعجیل او د تلوارې څخه کار اخلې، د هغې خبرې حقیقت ته ځان نه رسوي. حالانکه د یو مسلمان دپاره د الله تعالی د طرفه هدایت او پیغام دا دی چې د یو خبرې چې در څو پورې د حقیقت ته دې ځان نه رسولی، د هغې په حقیقت دې ځان خبر کړی نه، د هغې د حقیقي معلومات ځان ته حاصل کړی نه، د هغې خبرې متعلق به نه څه وینا کوي، د هغې خبرې متعلق به نه څه کاروایي کوي، پر هغه خبره باندې به نه څه عمل ښکاره کوي. نن زموږ په دې وطنونو کې یو خرابي ده، یو ګندګي جوړه ده. هغه خرابي او ګندګي ډېره ځله چې کوم خلک د سیاست په میدان کې دي، هغې چې کله یو خبره واوري بس بیا د نن د میډیا زمانه ده چې کله یې در بله ځای نه رسولی تابع نه کېږي، او چې کله د یو چا سره نظریاتي اختلاف دی د هغې متعلق چې یو خبره دی واوري، د هغې حقیقت نه معلوموي ځان ته، بس دستي یې در بله ځای پورې رسي. کله کله بیا زموږ په اصطلاح کې د طالبانو حکومت دی، د هغې سره د ډېرو خلکو نظریاتي اختلاف دی، چې کله د هغې متعلق یو خبره واوري یاره د طالبانو فلانکي قاضي رشوت اخیستی دی، اوس د هغې حقیقت ځان ته نه معلوموي، د هغې تحقیق ته ځان نه رسوي، او د هغې هغه اصلي معلومات ځان ته نه کوي، بس هسې بې بنیاده خبره بیا که ستا د ټلیفون پر صفحه ده، که ستا په مجلس کې د ستا ژبه د هغې په وینا نه ستړې کېږي. کله کله د یو چا سره د یو دا خبره واورئ چې د هغې په مابین کې اختلاف دی، او د دې خبرې حقیقت ځان ته نه معلوموي، بس ستا در غوږه پورې را رسېدلې، در بله ځای پورې رسولی. کله کله دا اورېدلې چې دا د پلانکي ملک خلک د پلانکي سره تعلق، نو ما درته ویل دغه بې بنیاده خبرې، او دا زموږ په معاشره کې ډېر ځله د فساد ذریعه جوړېږي، او دا هغې خبرې دي چې ډېر ځله زموږ د دنیا د تباهۍ دنیا کې په معاشره کې نفرت جوړول، او په آخرت کې خپل ځان جهنم ته تیارول. ځکه ستا مخالف که ستا په ذهن کې ورسره جوړه ده که نه ده جوړه، که هغه هر څومره ګناهګار وي نافرمانه وي، د هغې متعلق عامه اورېدلې خبره نشر کول دا د انسان دپاره په حرامو کې راځي، دا په ګناه کبیره کې راځي. که د هغې سره ستا په فکر کې جوړوالی شته که نه شته، که د هغې سره ستا دماغ لګېږي که نه لګېږي، که د هغې هغه ترتیب ستا په سوچ او په دماغ کې قبولیت لري که نه لري، لیکن د هغې خلاف غلطه خبره، د هغې خلاف افوا جوړول، د هغې خلاف اوازه خپرول، او دا اوازه معاشرې ته رسول، دا ستا دپاره حرام کار دی، دا ستا دپاره ګناه ده، او د دې پوښتنه د قیامت په میدان کې ستاسو کېږي. حجاج ابن یوسف د دې امت ډېر ظالم انسان تېر شو، او د حجاج ابن یوسف ذکر به پیغمبر علیه صلات وسلام احادیثو کې راغلی دی. پیغمبر علیه السلام وایي زما په امت کې به 2 کسان راځي، یو به ډېر کذاب وي چې ډېر به درواغجن وي، او بل به ډېر غټ قاتل مبیر معنا قاتل. محدثینو لیکلي دي چې د پیغمبر د مبیر او د قاتل څخه مراد حجاج ابن یوسف دی، چې هغې په خپله توره باندې 1,20,000 انسانان صرف د ده په توره قتل شو، چې د ده فوج څومره کسان قتل کړو، چې د ده عسکرو څومره کسان قتل کړو، چې د ده په جنګو کې څومره کسان قتل شو، هغه جلا ځان له چې د خپل لاسو په خپل توره باندې څومره انسانان قتل کړو، د هغې شمار 1,20,000 کسان ته ورسېد. په هغې کې صحابه قتل شو، په هغې کې تابعین قتل شو، په هغې کې علما قتل شو.
د هغې اخرنی مقتول حضرت سعید ابن جبیر رضی الله عنه او سعید ابن جبیر دا دعا وکړه یا الله دا ظالم زما د مرګ څخه وروسته بیا پر دې امت مو مسلط کوه بل چا قتل د پلاس کې مروله د سعید ابن جبیر د دعا قبولیت چې داغه د شهادت څخه څو ورځې وروسته د خپل قتل شو نو د حضرت عبد الله ابن عمر په مجلس کې یو چا د حجاج ابن یوسف غیبت روان کړ د حجاج ابن یوسف یو داسې خبره وکړه چې صرف خلکو ورته رسولي چې حجاج ابن یوسف یادای وکړي حضرت عبد الله ابن عمر دستی هغه سړي ته ولچپ ورسړی چې کله د قیامت په میدان کې د حجاج ابن یوسف د ذمي څخه د دومره قتلونو سزا اخیستل کیږي ستا د ذمي څخه د خبرې سزا اخیستل کیږي که د حجاج ابن یوسف څخه د قیامت په میدان کې د دومره قتلونو پوښتنه کیږي نو ستا څخه بیا د حجاج ابن یوسف د دې وینا پوښتنه هم کیږي نو د دې دا نه معنا چې هغه ستا په سوچ کې ستا مخالف دی د دې دا نه معنا چې هغه ظالم سو د دې دا نه معنا چې هغه قاتل سو د دې دا نه معنا چې هغه ګناګار او فاسق سو نو بس وتا ته بهتانم جایز سو وتا ته غیبتم جایز سو او وتا ته په غیب خبره کولم جایز سو او داغي غلط متعلق غلط اواز خبرول او داغي متعلق غلطي افواګانې جوړول دا انسان ته ناجایز کیږي بلکې د دې پښتنه د انسان سره د قیامت په میدان کې کیږي نو زموږ دین کې په الله تعالی قرآن کریم کې موږ ته یو اصول لري چې کله خبره در لرا ورسېدله په هغه خبره ته به تشهیر نه ورکوي چې کله خبره در ترا ورسېدله هغه خبره به دستی در مجلس او در بل ځای نه رسي در سو پورې به نه رسي فتبینوا اول به د دې خبرې تحقیق کوي چې دا خبره د غسی دا او کنه ده او دا خبره حقیقت لري کې نه لري او دا خبره په پلان کې سړی کړي دا او کې نه ده کړي او دا عمل د پلان کې په ژوندۍ کې راغله دی کنه دی راغله کچیر تا ته دغه معلومات وسو چې دغه څه سوي ده نه بیا ته اجازه ست چې در بل مجلس ته ورسې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع د انسان د دروغجنوالي د لپاره بس یو خبره کفایت کوي چې د قیامت په میدان کې بیا انسان په دروغجنو په کاذبینو کې راپورته کیږي او د پیغمبر علیه السلام حدیث دی الکاذب عدو الله کاذب د الله تعالی دشمن بلل کیږي یو خبره د انسان د دروغو د لپاره کافی ده او د قیامت په میدان کې دی په کاذبینو کې راپورته کیږي هغه خبره دا ده چې کومه خبره دی واورېدله بغیر د تحقیق در بل ځای رسي بس نه دا غي تحقیق کوي نه دا غي معلومات ځان ته کوي او نه دا غي حقیقت ځان ته معلومه نه دا غي په حقیقت ځان خبره بس ما دلته واورید د دستیم په مجلس کې وکړه تا دلته واورید د درسي دی الته وکړه دلته د ټلیفون پر صفه باندې خبر رااله دستي دی پلان کې مرګري تر واسطه ول پلان کې ته دی واسطه ول پلان دا د انسان د دروغجنوالي د لپاره بس دا یو عمل بس دی او دا انسان دروغجن دی او دا په قیامت کې دروغجنو کې راپورته کیږي او دروغجن هغه خلک دي چې هغه ته الله تعالی په خپل دشمنانو باندې ویلي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قول دی د پیغمبر قول زموږ عقیده دا چې دا د الله قول دی ځکه پیغمبر علیه السلام وی الکاذب عدو الله ما درته ویل زموږ معاشره کې دغه یو ترتیب دی او زموږ په معاشره کې دغه یو فساد دی چې ډېر ځله د سیاسي وابستګۍ پر بنیاد چې زما لیډر پلان کوي دي ډېر ځله د نظریاتي اختلاف پر بنیاد باندې چې زما نظریه د فلانکې ډلې سره جوړه ده او ډېر ځله د ذاتي عداوت او دشمنۍ پر بنیاد باندې نو په دې کې د انسانانو سره ډېر تجاوز کیږي او په دې کې انسانان د ډېر لوی هلاکت او تباہي سره ځان مخامخ کوي حالانکه د مسلمان عادت بدای چې د مسلمان ژبه به ترازوي چې کومه خبره تا په کوم شکل ولیدله په هغه شکل باندې د هغې ذکر کول تا ته جایز نه به په هغې کې وزره زیاتوب کوي نه به په هغې کې وزره کمای کوي بس نن خو چې ما کله واورېدله یوه خبره زور سره زیاته کړم چې په دې مجلس کې مو کله د مجلس اورېدونکي چې بل ځای کې یوه بله ورسره زیاته کړي یوه بله ورسره زیاته کړي یوه بله ورسره زیاته کړي ما درته ویل اخر هغه خبره د درواغو یو ملغوبه شي او هغه خبرې په خاطر باندې بیا په مجلسونو کې د انسانانو په مابین کې نفرت راځي عناد راځي بغض راځي او ضدیت راځي بلکې د مسلمان ژبه به دا ترازوي چې کومه خبره د په خپلو سترګو باندې لیدلې ده چې دا کار په پلان کې ځای کې اوس بیا که هغه خبره در مجلس رسي در بل چا باندې رسي هغې به داسې ذکر کوي لکه یو شی چې په ترازو باندې تلل کېږي ځکه دا د انسان ژبه دا ډېر کوچنی اندام دی
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي جسمه صغیر، د دې دا بدنه ډېره کوچنۍ ده، و جرمه کبیر، د دې ګناه بیا ډېره غټه ده. ځکه حضرت ابوبکر رضی الله عنه به عجیبه زندگی، زموږ بزرګانو به عجیبه زندگی تېروله. حضرت ابوبکر رضی الله عنه یو ورځ دا ژبه داسې نیولې وه پېچله، یو چا ورته ویل ابوبکر دې باندې څه کوې؟ ده ورته ویل ان هذا لاوردني الموارد، دا زما د بدن هغه اندام دی چې ډېر ځله یې زه د هلاکت سره مخامخ کړی. نو ژبه دا بیا د ټولو بدن یو داسې اندام دی چې د هغې په خاطر باندې ټولو بدن هلاکت ته رسېږي. حضرت ابوبکر رضی الله عنه متعلق راځي، هغې به په دې خوله کې همیشه کاڼه یو ډبره اچوله. یو چا ورته ویل ابوبکر دې خوله کې دې ولې کاڼه دی؟ ده ورته ویل چې دغه ژبه چې کومه خبره ضرورت دی او چې کومه خبره مې اورېدلې ده، د هغې په مقدار باندې د دې کاڼې سره سره بل چا ته رسولی شم. او اسې خبرې و دا کاڼی ما ته تکلیف راکوي، نو بې ځایه خبرې، اضافه خبرې، زیاتې خبرې او بې ضرورته خبرې هغه ما ته تکلیف راکوي. نو ځکه د هغې څه په دې کاڼې زه ځان محفوظه کوم چې زما په خوله کې کاڼه دی، د دې سره بیا زه دا ژبه ډېره نه شم استعمالولی. ما درته ویل د مسلمان ژبه، د مسلمان عمل دا د ترازو شان دی چې کومه خبره دې څنګه ولیدله په هغې الفاظو به یې بیانوې، په هغې کې به د ځانه سړی اضافه او کمی نه کوي. او بیا خاص کر د بل چا خبره چې درته پورې راورسېده نو د هغې متعلق خو به بیا ډېر احتیاطي، یو ځل به د هغې معلومات کوې چې دا خبره حقیقت لري که نه لري، او د هغې د تحقیق کولو څه وروسته بیا که چیرې ته د بل چا پورې دا خبره رسئ، بیا به یې منوعن رسئ. منوعن دا معنه چې څنګه دې د هغې څه اورېدلې ده په هغه شکل به یې بل چا ته کوي. بیا به د ځانه څه سړی اضافه نه کي کوي. که چیرې د ځانه څه سړی اضافه کي وکړي، په دې کې سړی د ډېرې لوی ګناهګارۍ سره مخامخ کېږي. او هغې خبره که د دین خبره ده، د دین په خبره کې به هم سړی احتیاط کوي چې در بل چا پورې رسوي. او که د دنیا خبره ده او که د مجلس د اورېدلي خبره ده، د دې ټولو متعلق د قرآن فیصله دا ده فتبینو، د دې به تحقیق و تلاش کوي، بیا به بل چا ته رسوي. زموږ محدثینو به په حدیثو کې عجیب احتیاط کوي چې کومه خبره به د دوی پورې لا شپه خبره کې به د دوی سوچ و فکر د شک پر بنیاد باندې دی، نو بیا به د هغې خبرې څخه مکمل ځان کاتی، بیا هغه خبرې ته نه نږدې کېدل. د یو محدث متعلق راځي، هغې ته شاګردان ناست دي، حدیث و روایتونه ورته پیښوي. تاسو اورېدلي د حدیثو څه مخکې د متن څه مخکې سند کې راځي حدثنا فلان، پلانکي ماته دا خبر را رسولې ده، او پلانکی ته پلانکی رسولی، او پلانکی ته پلانکی رسولی، او پلانکی ته رسول الله را رسولی. یو محدث خپلو شاګردانو ته کښېناستی چې کله د حدیثو سند ذکر کړي به راوایي ثنا فلانو، توری دی حدثنا ح ده، دال دی، بیا ثا ده، بیا نون دی، بیا الف دی، لیکن ده د ح و دال پرېښول ثنا فلانو. هغه شاګردان د سور باندې راوغورځېدل، حضرت ثنا فلان د دې څه معنا ده؟ په دې زموږ سر نه خلاصېږي. او مخکې به تا موږ ته حدثنا فلان وایي او نن ثنا فلان سلو. دی ورته ویل بچانو چې کله زه د خپل استاد سبقه ته رارسېدم چې هغې کله د حدیثو الفاظ شروع کول، نو زما صحیح و دال تېر سوي ول. دا مې یقین دی چې هغه خو به خامخا ویلي چې حدثنا فلانون، لیکن ما چې واورېدل هغه مې خالي دا واورېدل ثنا فلانون، ح و دال زما څه تېر سوي وو. ورته زما ضمیر ما ته اجازت نه راکوي چې د خپل استاد څه ما اورېدلي نه او زه هغه شی بل چا ته پیش کړم. زما دا یقین دی چې استاد خو به ح و دال خامخا ذکر کړي، لیکن زما چې سبقه ته رارسېدم زما په غوږ کې جلال و خالد ثنا فلان راورسېدی، نو ځکه ما ته دا خو نه راکوي چې ما کومه خبره د استاد څه نه وي اورېدلې، هغه خبره زه در شاګردانو ورسوم. نو ما چې څنګه اورېدلې دي زه هغسې درته وایم. ما د استاد سلف ثنا فلان اورېدلی دي، ما حدثنا فلان نه دی اورېدلی. نو ما درته ویل د دین په هر کار کې، د دنیا په هر کار کې، د معاشرې په هر خبره کې د قرآن هدایت مشتدا دی چې کله یو خبره در باندې راله، هر خبر اورېدلې خبره به در ځای پورې نه رسئ، بلکې فتبینو د هغې به یو ځل تحقیق کوئ. دا صرف د دنیا د خبرو متعلق خبره زه نه کوم چې کله یو حدیث درله راورسېدی نو هغه حدیث چې صرف واه دې اورېدی بس دستې د واټساپ په ګروپ کې واستو نه، د دې حدیث لږ معلومات ځان ته کول. دی اوس روژه کې یو میسج کې صلات و ذاکرین دی، یو وایي پلان دی، یو وایي پلان دی. زه ورته وایم د خدای په خاطر ما خو داسې نه دي اورېدلي نه مې لیدلي دي، نو زه د دې متعلق تاسو ته څه معلومات درکړم؟ نه زما مخ ته دا حدیث تېر سوی دی، نه ما دا حدیث لیدلی دی، او د دې څه زه انکار هم نشم کولی، کېدی شي ما ته به نه معلوم.
لیکن د دې متعلق زه څه ویلی نه شم ځکه د دې حدیث معلومات ماته نشته او ماته زموږ د دین هدایت دا دی چې د کوم شي معلومات سړي ته نه وي هغه سړی به سړي در مخه پورې نه نشر کوي چې در څو پورې د خپل تحقیق ځان ته نه معلوم کړی نو دا خبره نه ده چې بس نن یو وبا جوړه ده چې عام سړي لره د فیسبوک او د واتساپ پر صفحه باندې کوم حدیث را ورسېدی دی بیا د رسولو کسانو پورې دستي ورسي حالانکه دا ګناه ده په دې ګناه کې د سړی ورسره شامل دی اسې د یو عالم خبره بس پلانکي مولوي صاحب دا خوب لیدلی دی هغې بیا تا د رسولو کسانو پورې دستي ورسوئ دا معلومات نشته چې هغې یقیني لیدلی دی که نه دی اسې پلانکي مولوي صاحب دا خبره کړې ده بس ته د دیندارۍ په نیت باندې دا چې یاره دا زما دینداري ده چې د ډېرو خلکو پورې ورسوئ حالانکه د خپلې ناپوهۍ په خاطر ان تصیبو بجهالة قوما بجهالة د ډېرې خپلې ناپوهۍ په خاطر د خپل جهالت په خاطر سړی د ثواب بجای په ګناه کې مبتلا شي ځکه قرآني فیصله دا ده چې کوم شی درله راورسېدی د هغې به تحقیق کوئ د هغې به تلاش کوئ د هغې به جستجو کوئ چې در څو دي د هغې حقیقت ځان ته معلوم کوئ د هغې څه وروسته بیا تا ته اجازه ده کې بل ته رسئ کې بل مجلس کې کوئ کې هر څه کوئ کې هر څه کوئ ځکه علما غریبان چې کله خبره ورپسې وسي دستي هغه پر واتساپ بیا پیغامونه پرېږدي چې ما دا خبره نه کړې ده دا چې په ما پسې ذکر شوې ده هسې افوات نه ما دا خوب لیدلی دی نه زما د خولې څه دا وینا شوې ده او دا اسې د خلکو په مخ اوازه جوړه نو ما درته ویل کم خلک چې دغه بې احتیاطه او بې ترتیبه خبرې کوي دا اکثره د ګناه سره ځان مخامخ کوي بیا زموږ معاشره خو نن دا حال ته رسېدلی دی چې دې کې سیاسي اختلافونه دي نظریاتي اختلافونه دي د خلکو مزاج دې ته رسېدلی دی چې د کم سړي سره زما محبت دی دا زما لیډر دی بس هغه دې پر لکړه سپور د اسمان ستورو ته ورسوئ د هغې یوه زره عیب بیا ته نه وینې او نه د هغې د عیب متعلق د چا خبرې اورېدلو ته تیار یې بس بیا د هغې خوبي ده د هغې حسن دی که هغه ګناه کوي که هغه ناروا کوي که هغه ښه کوي که هغه بد کوي ستا پر دماغ د هغې ښه کښېنستلي دي بس او چې کوم څوک ستا د زین مخالف دی که هغه دینداره دی که هغه بېدینه دی که هغه ښه دی که هغه بد دی بس د هغې بیا بدي ستا په دماغ کې ده د هغې خوبي اورېدلو ته بیا ته تیار نه یې حالانکه دا زموږ د اصولو خلاف خبره ده چې د کم چا سره ته محبت کوي هغه محبت به هم د پیغمبر علیه السلام حدیث دی هغه به درمیانه کوي او چې د کم چا سره بغض و عناد کوي نفرت ځین کوي ځان دین لرې کوي په هغه کې به هم در حد تجاوز نه کوي هغه به هم درمیانه کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام احبب حبیبک هونا ما د دوست سره دوستی لږ کوه عسا ان یکون بغیضک یوما ما سبا به دې هغه ورته په دښمن بدل سوی بیا به دې پریشان نه کړي وابغض بغیضک هونا ما د کم چا سره چې دشمنی کوي دشمنی هم درمیانه کوه عسا ان یکون حبیبک یوما ما سبا به دې هغه دوست ګرځېدلی بیا به ځینې شرمنده و ځینې پریشان شي نو ځکه زموږ د دین اصول دا دی که ستا لیډر دی که ستا مشر دی که ستا هر څه دی ستا په ذهن کې د هغې سره پکار دا دی چې د هغې پر خوبي او پر بدي دواړو باندې د سړي نظر دا نه منه چې د هغې د بدۍ څه بیا تړون دی صرف د هغې خوبیانې ته وینې او چې د کم چا سره د بغض و نفرت دی په هغې کې انسان الله داسې نه دی پیدا کړی چې په هغې کې خوبي او بدي دواړه نشته نو بیا دا نه منه د هغې پر خوبیو به لکه څنګه چې بدۍ ستا په دماغ کې راځي د هغې پر خوبیو باندې به هم ستا نظر نو بیا به د بدیو څخه نفرت کوي او د خوبیو به صفت کوي لیکن ما د تویل زموږ په معاشره کې در هر شي تجاوز دی د انسانانو په مزاج کې تیزی ده چې کوم حد شریعت ورته ټاکلی دی په محبت کې دی دستي د هغه حد تېرېږي چې په بغض و عناد کې شریعت کوم حد ورته ټاکلی دی دی دستي په بغض و عناد کې د هغه حد تېرېږي او په محبت کې د چا در حد تېرېدل هم ګناه ده او د چا په بغض کې در حد تېرېدل هم ګناه ده ځکه زموږ شریعت د دې ټولو دپاره حدود ټاکلي زموږ بزرګانو عجبه زندگی تېروي زموږ د بزرګانو کې یو مشهور عالم تېر شوی دی قاضي قتیبه ابن بکار رحمه الله ډېر لوی عالم زموږ کوم مولایان صاحبان چې اوس په کال کې فارغه کېږي هغې کې د حدیثو کتابو کې تحاوی شریف ورته وایي زموږ د مذهب بهترین کتاب دی هغه تحاوی شریف چې کوم چا جوړ کړی دی د هغې مصنف دا د قاضي قتیبه ابن بکار شاګرد راغلی دی نو قاضي قتیبه ابن بکار په خپل عصر کې ډېر غټ عالم د هغې زندگی چونکې د تقوا زندگی و د فرې زندگی وله نو د وخت بادشاه پر ده باندې ډېر مهربان
چې کله د وخت بادشاه پر د ډېر مهربان و نو هغې به همیشه د ده سره مشورې کولې، د ده څه به مشورې غوښتې او دی به خپلو مجلسو ته ډېره ناست او مختلفې تحفې او په مختلفو نوازشاتو به یې نازوی. چې کله د بادشاه پر هغه سړي باندې ډېر اعتماد رالی نو بیا د خپل ټول مملکت قاضي القضات وټاکئ. ځکه د ده لقب اوس قاضي قتیبه ابن بکار دی او د دې بادشاه په حکومت کې د قضاوت منصب سنبال کې او خلکو ته به مسلې ورکولې او خلکو ته به فیصلې ورکولې او د بادشاه پر ده باندې ډېر اطمینان ور او چې ده به د کوم چا متعلق بادشاه ته د یو شي سپارښت وکړي بادشاه به دستي ورسره مانی او همیشه به په اختر کې د ده تحفې وي، همیشه به په مختلفو مواقعو کې د باچا طرفه د غټې غټې تحفې راتلې. لیکن د دنیا بادشاهان زیات اکثریت هغې د خپل قدرت فرست انسانان دي چې کوم شی د ده قدرت ته لږ خلل رسوي که هغه شی د ده مخ له رالی بیا دی هغه ټولې وفا په ټوله په جفا بدلوي، هغه محبت بیا ټوله دی په نفرت باندې بدلوي. یو ورځ د وخت د بادشاه یو مسله مخ له راله هغې کې د شریعت مخالفه ده نو قاضي قتیبه ابن بکار د هغې خلاف فتوا ورکړه. باچا ته ویل چې دا حکم دي سراسر غلط دی. بادشاه ته ډېر بغض او ډېر عناد او ډېره غوسه او خشم ورغلی. ما درته ویل د دې دین حفاظت د اکثریت علما کوي. علما په ډېرو مشکلو حالاتو کې چې تاسو تاریخ وګورئ زما په الله قسم چې علماو په کم شکل د دین حفاظت کړی دی د مځکې پر مخ بلې ډلې داسې نه دی کړی چې هغې بیا خپل منصب هم قربان کړی دی، هغې بیا خپل راحت هم قربان کړی دی، هغې بیا خپله زندګي هم قربان کړې ده خو د الله تعالی پر دین باندې د چا هېڅ تجاوز نه دی پرېښی، د خپله وسه پورې د دین حفاظت کړی دی. امام مالک رحمه الله د دې امت ډېر غټ سړی و. پیغمبر علیه صلات وسلام په حدیثو کې د ده پیشنګویي وه. پیغمبر علیه صلات وسلام خلک به د وشانو سنې وي او د دین د زده کړې دپاره به راځي مدینې ته او د عالم د مدینې څخه به علم اخلي چې په هغه وخت کې به د هغې په شان بل عالم نه وي. او عام محدثین لیکي چې د دې څخه امام مالک رحمه الله مراد دی، مالک ابن انس. نو امام مالک رحمه الله چې په خپل عصر کې لوی عالم نو د ټولې مدینې استاذ کلو او په ټول علاقه کې د ده غوندې بل عالم لا نو پیدا کړی. لیکن چې د دې وخت د جابرانو مقابله راله د دې ظالمانو په مقابل کې د هغې خلاف فتواوې ورکې بیا هغه امام مالک چې په ټوله مدینه کې د ده غوندې عالم نه و دې خلکو پر مخ پر خره باندې سپور کړي او مخ یې ورتور کړي او په ټوله مدینه یې وګرځوي. نو یو طرف ته استاذ کل دی د ټوله مدینې او د ده غوندې عالم نسته او پیغمبر علیه صلات وسلام د ده د علم پیشنګویي کړې ده لیکن چې د دې جابرانو په مقابل کې رالی نو بیا یې دې حال ته ورسوي. نو امام مالک رحمه الله هغې چې به کله یو ځای ودرېدی خلک به ورته راټول سو چې دا څوک دی مخ یې ورتور کړی دی. نو امام مالک رحمه الله بولی خلکو چې کم څوک ما پیژنئ خو پیژنئ چې کم څوک مې نه پیژنئ زه مالک ابن انس یم ولا یخاف لومة لائم زه د چا د ملامتیا هیڅ پروا نه لرم. نو ما درته ویل چې دا هغې خلک و چې د دین د دفاع په خاطر په هر ځای کې درېد. هارون رشید یو وخت د امام یوسف رحمه الله زه پوښتنه وکړه، قاضي دی د امام یوسف رحمه الله لوی وزیر د هارون رشید ناست دی د امام یوسف رحمه الله مخ ته شهیدي په یو مسله کې پیش کړ. امام یوسف رحمه الله ورته ستا شهیدي نه صحیح کېږي، هغه د ټولو مملکت غټ وزیر دی او هارون رشید ته ډېر نږدې انسان دی. هارون رشید هم ناست ورته ستا شهیدي نه صحیح کېږي. هارون رشید بادشاه ورته وایي صاحب ولې شهیدي نه صحیح کېږي؟ ورته زه ستا په مجلس کې ناست وم تا د ده ته یو امر وکړئ چې ورڅه خبره دا کار وکړه. ده درته ویل انا عبدک زه ستا غلام یم یعنې دا کار یقیني کوم. ورته یا به دی په دې خبره کې رښتونی یا به دی په دې خبره کې درواغجن وي. که چیرې دی په دې خبره کې رښتونی دی ستا غلام دی د غلام شهیدي نه قبلیږي او که دی په دې خبره کې درواغجن وي نو بیا د درواغجن شهیدي هم نه قبلیږي. نو د ده شهیدي زه په یو شکل کې نسم قبلولی. هارون رشید بادشاه باره ورته ویل حضرت ځکه شهیدي په دې مسله کې درکړم دا خبره ما هم لیدلې ده زما شهیدي قبلی. امام یوسف رحمه الله ورته ستا شهیدي هم نه قبلیږي. هغه ورته ولې نه قبلیږي؟ ول ګوره ته تارک الجمعه ته 15 وخت لمونځ مسلسل په جماعت نه کوي چې کم څوک په جماعت باندې لمونځ نه کوي په شریعت کې د شهیدي نه قبلیږي.
هارون رشید دستي ورته حضرت زه خو د مسلمانانو په مصلحت د مسلمانانو په فیصلو د مسلمانانو د نفع دپاره اخته یم نو زما شاهدي څنګه نه قبلوي د باره د پیغمبر علیه السلام حدیث دستي ورته لا طاعة للمخلوق في معصیة الخالق چې کوم څوک د مخلوق هر څومره خدمت کوي چې د الله تعالی نافرمانی کوي د الله تعالی نافرمانی د مخلوق په خدمت کولو کې سړي ته ناجایز کیږي بیا دستي د هارون رشید دروازې ته مسجد جوړ سلو بیا به هغې 15 وخت لمونځ په مسجد کې دننه کوي ما درته ویل چې دا هغې خلک ولو چې د دین متعلق چې به کومه خبره راله بیا د دین د حکم متعلق دی در هر څه تېرېدل خو د خپل دین دفاع یې کوله نو قاضي قتیبه ابن بکار رحمه الله چې هغې بادشاه هر څومره نازولی هغې بادشاه هر څومره تحفې ورکولې د هغې هر څومره کرمونه او احسانونه پر دې قاضي باندې وو لیکن چې کله د بادشاه خبره د شریعت مخالف سوله نو قاضي دستي ورته چې صاحب دا خبره دې نشي منظورېدلی بادشاه له ډېره غوسه ورله چې دا سړی زما دومره احسانونه او زما د دې دومره انعاماتو هېڅ خیال یې نه وساتې بس ما ته ویل چې ستا خبره نه صحیح کېږي برای دستي د قضاوت څخه معزوله کوي او چونکې د بادشاه د دنیا انسانان دي د هغې هغه نفسي خصاصت دی هغه بغض و عناد یې په دې باندې نه ختمېدی د بادشاه برای دستي ورته ویل 100 کاله مسلسل کېږي چې څومره تحفې دي زما د درباره څه وړي دي هغه زما تحفې به برته واپس راکړي اوس یو سړی دی هغې دومره تحفې وړي دي هغې به استعمال کړي هغې به خرڅې کړي هغې به څه ضرورت به پوره کړي هغې به په خپل ضرورت راوستلي دا به څنګه کېږي چې کله دی کور ته ورغلی نو د بادشاه عسکر ورپسې ورغلی چې بادشاه خپلې تحفې واپس غواړي دا بچي ته کیلې ورکول بچی المارۍ خلاص کړه هغې چې کله المارۍ خلاص کړي چې څومره کلونه سوي ولو د بادشاه چې څومره تحفې پرتې وې دا مکملې دغسې پرتې وې د بادشاه مهر ورباندې لګېدلی د یوې تحفې مهر لا نه و خراب شوی بهر ورته دا د ټولې د بادشاه تحفې دي د بادشاه در دربار یې ورسو هغه سړی ورته حیران شو چې حضرت دا دومره تحفې در اوسه دې یوه نه استعمال کړې ده د یوه دې در اوسه خلاصه کړې لا نه ده نو ده ورته ویل چې ما ته د پیغمبر علیه السلام حدیث مخته نمونه پرته وه او ما د پیغمبر علیه السلام په حدیث عمل وکړې الله تعالی نن د پریشانۍ سره زه محفوظه کړم پیغمبر علیه السلام به موږ ته ویل چې احبب حبیبک هونا ما چې د چا سره دې دوستي راله په دوستي کې بس درمیانه ګزاره کوه ځکه د نن دوست سبا دښمن کېدی شي نو ما ول زما که د باچا سره هر څومره دوستي ده نو یو ورځ داسې راځي چې بادشاه زما مخالف کېدی شي بیا ما پریشانه کوي نو ما دا ولې ورځ د ده په دوستي کې دومره غول ونه کوله چې ما د ده تحفې ډېرې استعمالولی او بیا به زه د ده د خپلو تحفو په خاطر پریشانه کړی وی ځکه د پیغمبر علیه صلات وسلام تعلیمات او موږ ته اسلامي تعلیمات دا دي چې یو خو به سړی دا خبره چې کومه خبره یې واورېدله هغه خبره که په مجلس کې کولی که د خپل ټلیفون په ذریعه یې که په بل څه باندې در بله ځایه پورې بغیر د تحقیق رسول دا ګناه کبیره ده او دا حرام عمل دی او دا ناجایز عمل دی ځکه موږ ته د الله تعالی فیصله ده د فتبینو د دې معلومات به ځان ته کوئ او دویمه خبره دا ده چې د کم چا سره دوستي راله په دوستي کې به سړی تجاوز در حد نه کوي ځکه د نن دوست سبا دښمن کېدلی شي چې د کم چا سره دښمني راله په دښمني کې به سړی در حد تجاوز نه کوي ځکه د نن دښمن سبا دوست کېدلی شي بیا سړی پریشانه کوي لیکن د ټولو څه زیاته به سړی یو دعا کوي پیغمبر علیه صلات وسلام دا دعا ډېره غوښتې ده اللهم اجعل حبک احب الاشیاء الی یا الله ستا محبت ما ته در ټولو ودې زړه ته راتېر که بس چې زما په زړه کې صرف ستا محبت شي یا الله ستا د محبت څخه بغیر زما د زړه کې بل چې د بل چا محبت مه راوړه زما په دې زړه کې د بل چا دوستي مه راوله ځکه پیغمبر علیه السلام به ویل لو کنت متخذ خلیل لاتخذت ابا بکر خلیلا که چیرې په دنیا کې زما د یو چا سره دوستي او عشق او محبت راتلی زما محبت به د ابو بکر سره وای لیکن دا زړه الله تعالی داسې جوړ کړی دی چې د یو چا محبت راسي د بل چا د نور سره ځایږي زموږ په علمي اصطلاح کې وایي زړه بسیط دی بسیط دا معنی په یو وخت کې 2 کاره نشي کولی په یو وخت کې 2 محبت نشي برداشتولی نو د ټولو څه مخکې به دا کوشش کوي چې زما په زړه کې الله تعالی د خپل ذات محبت راواچي چې د الله د ذات محبت زما په زړه کې لکه پیغمبر علیه السلام به وی که په زړه کې بل محبت راتلی لیکن ما به د ابوبکر محبت زړه ته اچولی زړه کې بل محبت نه ځایږي لیکن د محبت سره یو تعلقات دي تعلقات به د سړي ډیری د بچانو سره به د سړي تعلق
د قریبانو سره به د سړي تعلق، د همسایګانو سره به د سړي تعلق، د دوستانو سره به د سړي تعلق، او هغه ټول تعلقات دي، لیکن محبت به یو د الله تعالی محبت دي. اوس که چیرې د انسان په زړه کې د بل چا محبت راغلی او د انسان د بل شي سره ډېر محبت او مینه راغله، د چا په دوستی کې راغلی، د چا په قومیت کې راغلی، او د چا په قرابت کې راغلی، او د چا په مینه او محبت کې راغلی، بیا به د الله تعالی څخه دعا غواړي چې الله دا محبت هم تا په زړه کې راچولی دی، لیکن یا الله داسې نه د دې محبت په خاطر باندې زه په نافرماني کې مبتلا نه سم، یا الله دا محبت پر یو حد باندې قرار وساتم. نو بیا به د الله تعالی څخه سړی دعا غواړي چې الله زما زړه کې خو د فلان محبت راغلی، لیکن دا محبت راستونکی راوستونکی ذات هم ته او دې محبت ته هغه خپل حد ایښوونکی هم ته، نو زما محبت ته یو حد کښېږده یا الله چې زه د دې محبت په خاطر په نافرماني کې مبتلا نه سم. ډېر ځله سړی د بل د تعلقاتو په خاطر هغې په نافرماني کې مبتلا سي، په ګناه کې مبتلا سي. کله نوجوان هغې د دوستانو د لحاظ په خاطر چې دوستان نافرماني کوي، نو دی هغې د نافرمانۍ ته مجبوره کړي، دی غریب هم په نافرماني کوي. چې کله خبره ورته وکړي چې دا خو غلط مجلسونه دي، غلط خلک دي، غلط محفل دی، نو دی وایي څه وکړم چې د دې ملګرو سره مرګري نه کوم، بیا د هغې زړه ماتېږي. لیکن هغه کم نصیبه د شریعت د ماتېدو پروا نه لري، حالانکه د ټولو څه مخکینی عمل دا دی چې سړی به شریعت نه ماتوي، د الله دین به نه ماتوي، د الله حکم به نه ماتوي، د پیغمبر علیه صلات وسلام وینا به نه ماتوي، لیکن دی د هغې د یو د ماتوالي خیال نه ساتي، دی د هغې چا خیال ساتي چې کوم چا سره د ده دوستي ده، یاره د دې خوا بده نه سي. کله د تربرو په تربرګلوي باندې سړی په ګناه کې راسي، که چیرې خبره ورسره وکړي یاره دې تربرو نه بیا پیغور راکوي او په دې تربرو کې مې سبا پزه پرې کېږي، د الله تعالی په حضور کې د قیامت په میدان کې د پزې پرې کېدو فکر نه وي ورسره. زه وایم چې دنیا کې دې د پزه پرې سي، خو د الله په حضور کې د ټولو انبیاو په حضور کې د ټولو اقوامو د عالم په حضور کې دې سړی شرمنده نه وي. ځکه دغه دوستۍ او دغه تعلقات او دا ترتیبونه د دې دپاره شریعت خپل حد ایښی دی، او ډېر ځله انسان ګناه ته ورسي، انسان نافرمانۍ ته ورسي. احنف ابن قیس د حضرت عمر رضی الله عنه مجلسو کې کښېناستی، هغه ډېر هوښیار انسان و، الله تعالی ډېره پوهنه ورکړې. حضرت عمر رضی الله عنه یو ورځ د احنف ابن قیس څخه پوښتنه کوي، ورته سړی صاحب په دنیا کې جاهل سړی څوک دی چې په دنیا کې ډېر بېوقوف او ډېر نادان؟ احنف ابن قیس هغې ډېر د حکمت ډکې خبرې کولې. هغې ورته د دنیا جاهل سړی هغه دی چې د دنیا د معمولی لذت، د دنیا د معمولی منصب، د دنیا د معمولی ګټې په خاطر باندې د جنت د دایمي منصب، د دایمي ګټې، د دایمي عزت د سزا محروم بې نصیبه کړي. ځکه دنیا کې سړی ګناه کوي ست په طرز دی، یا په دې کې لږ لذت و خوند دی، یا په دې سره ستا لږ محبت دی، یا دې سره تا لږ عادت نیولی دی، یا په دې کې ستا لږ عزت دی، یا په دې کې ستا لږ نوم و شهرت دی. بس نو د دنیا د معمولی لذت، د دنیا د معمولی خوند، د دنیا د معمولی عزت باندې د جنت د عزتو سزا بې نصیبه وګرځوي. احنف ابن قیس حضرت عمر ته وایي زما په عقیده کې در دې جاهل سړی بل نشته. حضرت عمر رضی الله عنه دویم پوښتنه کوي، ورته حضرت په دنیا کې اجهل څوک دی چې د هغې نو په ټوله معاشره کې بېوقوفه نه وي؟ ورته د دنیا اجهل هغه دی چې د بل د عزت دپاره، د بل د منصب دپاره، د بل د ګټې دپاره خپل آخرت برباد کړي. زما په الله قسم که زموږ خپلې معاشرې ته وګورو، نن پر موږ باندې دا که سل په سله کې نه وي، سل په نوي کې پر موږ صادقه ده چې زموږ د معاشرې د نوجوانانو په حالاتو تاسو خبر سئ چې هغې د ټلیفون پر څپو باندې د کوم چا دپاره، یو د دې دپاره حالانکه هغه به د ټولې دنیا بدترین ظالم وي، هغې به د دین دشمني، هغې به د اسلام دشمني، دی پر خپل ټلیفون باندې د هغې مرسته کوي د هغې د ګټې دپاره، حالانکه د هغه سره په ټوله زندګي د خبره نه ده سوې، د هغې د ګټې دپاره د خپل ځان جهنم ته اچي. یا د بل د قومیت دپاره زما تربور مشر کیږي، یا زما لیډر سیټ ګټي هغه وزیر کیږي،
یا زما شناخته امارت ګټي هغې امارت ته رسیږي. د دې دپاره بیا دی د حاله وتلی دی، د دې دپاره د ژبه هم چلیږي، د دې دپاره په هر مجلس کې دی لګیا دی، د دې دپاره پر هر میسج دی لګیا دی، د دې دپاره هر څه بیا دی کوي. نه دې ته ګوري چې دین څه وایي، نه دې ته ګوري چې اسلام څه وایي، نه دې ته ګوري چې زما آخرت څنګه سولو، نه دې ته وایي چې زما قبر څنګه سو، او نه دې ته ګوري چې زه د جنت څخه بې نصیبه سوم، نه دې ته ګوري چې زه د جهنم مستحق جوړ سوم. نو ما درته ویل هغه احنف ابن قیس حضرت عمر رضی الله عنه ته وایي د دنیا اجهل انسان هغه څوک دی چې هغې د بل د ګټې دپاره خپل آخرت خراب کړي. نو د بل د ګټې دپاره خپل آخرت خرابول دا د انسان لویه تباهي ده، دا د انسان لویه ناداني ده، دا د انسان جهالت او بېوقوفي ده. نو حضرت حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دي چې د دې حدیث خلاصه هم دا ده چې په هر عمل کې به سړی غول ونه کړي. دوی خبرې زموږ د خبرو خلاصه سوه. یوه خبره دا ده چې هر اورېدلې خبره باندې به سړی بروسه او اعتماد نه کړي، پر هغې به کاروایي او فیصله نه کوي چې تر څو پورې هغه خبرې حقیقت ته ځان نه رسولی، د هغې خبرې معلومات یې نه کړی، د هغې خبرې رښتیا او درواغ یې ځان ته معلوم کړي نه، تر هغې وخته پورې به نه هغه خبره په مجلس کې کوي، نه به پر ټلیفون استی، نه به د هغې خبرې تشهیر کوي، نه به هغه خبره در بل چا پورې رسوي چې تر څو پورې او کې ورسوله دا ګناه کبیره ده، دا حرام دی، دا ناروا عمل دی او دا د قرآن د حکم مخالفت دی. او دویمه خبره چې د کم چا سره دوستی راله، که سیاسي دوستی ده، که نظریاتي دوستی ده، که په هر شکل باندې ستا د کم چا سره تعلق رالی، په هغې تعلق کې به درمیانوالی سړی کړي، په هغې کې به غلو او تجاوز نه کوي، بلکې غلو او تجاوز په هر عمل کې در حد تېرېدل دا زموږ د دین حکم نه دی. د چا په محبت کې به هم غلو او تجاوز نه کوي، د چا په ضد او په عناد او په نفرت کې به هم غلو او تجاوز نه کوي، بلکې زندگی به په صراط مستقیم کې سړی تیری او صراط مستقیم درمیانوالی دی. که د چا سره دوستی دم درمیانه د نن دوست سبا دشمن کېدی سي پریشانه کیدي، او که د چا سره دشمنی د هم درمیانه ځکه د نن دشمن سبا دوست کېدلی سي پریشانه کیدي. بلکې دغه تیزی او دغه جلبازی او دغه در حد تېرېدل دا د دماغ سیستل، ځکه دا د مسلمان فطرت نه دی، دا د مسلمان زندگی نه ده، دا د مسلمان اخلاق نه دي. الله تعالی دې خبرو باندې د عمل کول